هرات ولایت په هیواد کې د هنرونو د برخې اوږده او بډایه مخینه لري. نقاشي، میناتوري، حکاکي او په ځانګړې توګه خطاطي هغه هنرونه دي چې اوس هم په زرګونه مینوال لري او په سلګونه هنرمندان پکې بوخت دي. په دغه ولایت کې اوس مهال 13 ډوله خطونه شتون لري چې له دې جملې نستعلیق په هرات کې تخلیق شوی او د هرات ځانګړی خط یادیږي. همداشان د نستعلیق سربیره، نس، شکسته نستعلیق، سولس او کوفی هغه خطونه دي چې په ډیره کچه په ولایت کې له پیړیو کارول کیږي. زادگاه خط هرات گفتیم خطوط هرات و خصوص خط نستعلیق زادگاه از هراته. خط نستعلیق پرورنده ایراتی ها هستند، ابداع کننده از ایراتی ها هستند و در پلو از خطوط متداوله دیگر هم نوشته کردن در گذشته و حال هم هنرمندان می نویسند، مانند خط نسخ، خط سولس، خط شکسته نستعلیق و همین خط کوفی. این خطوط هم می نویسند. شخصا نستعلیق مشخصا میتونه بگه که خود اختراع کننده از ایراتی ها بود. دا چې د هرات خطونه ولې له یونسکو سره هرات ته تر نامه لاندې نه دي ثبت شوي، لامل یې د خطاطۍ یو شمېر استادان د وروستیو 4 لسیزو جګړه یادوي. دوی زیاتوي په وروستیو 4 لسیزو کې فرصت نه دی موندلی چې په هرات کې شته خطونه نړیوالو ته ور وپیژني. دلیل ای که این ثبت یونسکو نشده، شما میدانید که در طول سالیان در افغانستان جنگ‌های زیادی بوده و فرصت بزی نشده که بتونیم ما از داشته‌های هنری و فرهنگی خوب اینا حمایت بکنیم و بیشتر برای جهانیان معرفی بکنیم. در این قسمت باید امارت اسلامی تلاش بکنه که هنر خطاطی چون هنر اسلامی و افغانیانه و سالیان سال هنر خطاطی در این سرزمین وجود داشته و از این سرزمین به دیگر کشورها رفته. این هنر انشالله ثبت یونسکو بشه و ما بتونیم از این داشته‌ها خوب حمایت کنیم. د دغه برخې هنرمندان بیا په هرات کې هنرمندان د لویو ستونزو سره لاس او ګریوان یادوي. دوی وایي له ستونزو یوه لویه ستونزه اقتصادي ده چې د دوی د هنر مخه یې ډب کړې ده. متاسفانه که هنر خوشنویسی به این مدت‌های زیادی که در افغانستان سقوط کرده باعث این شده که هنرمندان ما کمتر تلاش کنن و کمتر نمایشگاه و آثار اینا به چشم دیده بشه. په هرات کې کلتورپوهان زیاتوي اوس هم په هرات ولایت کې داسې استادان لري چې کولای شي د نړیوالو سره د خطاطۍ د هنر په برخه کې رقابت وکړي، خو د یاد برخې د مسئولینو نه پاملرنې د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. امروز هم ما الحمدلله خطاطای خیلی با ارزش و برازنده داریم که انشاءالله تاریخ امروز میتونه نماینده تاریخ دیروز ما باشه. په هرات کې پرته له خطاطي لسګونه داسې هنرونه شته چې په افغانستان کې تخلیق شوي، خو وروستی 2 لسیزو جګړو یاد هنرونه نه یوازې دا چې ودې ته نه دي پرېښي، بلکې د نړیوالو له ادرسونو له نظره یې هم پناه ساتلي دي.